I consider her as my mother. هغه ماته د مور په شان ښکاري. یا ویل غواړي چې هغه ماته د ورور په شان ښکاري. زیاته خلک وایي لکه دا ماشوم ماته د ورور په شان ښکاري. نو داسې ویلی شئ I consider his as my brother. هغه ماته د ورور په شان ښکاري. I consider his as my brother. یا وی چې هغه ماته د پلار په شان ښکاري. I consider his as my father. هغه ماته د پلار په شان ښکاري. یا وی چې هغه ماته د خور په شان ښکاري. نو I consider her as my sister. دلته مونږ I consider یو ځای مونږ دوه ځای ولګو. I consider her او I consider his. نو I consider his هم چې ولګاو دا مونږ د څه د سړو خبره وکنه. او دا I consider her هم چې ولګاو نو دا د ښځو خبره وه، یعنی مؤنث و. دې د وجې مونږ یو ځای her ولګاو او یو ځای his ولګاو مونږه. یا چاته وایې چې لږه سم کښېنه مړه، سم شه، دا تا څه شروع کړي دي؟ نو داسې ویلی شئ mend your ways. سم شه، mend your ways. او have regard for your age. دې عمر ته دې وګوره، دې عمر ته دې وګوره. نو بیا نخرې کې کار څه کې زیاتره اوس په دې ټیک ټاک باندې دا بوډاګان باباګانې نو دا نخرې مخرې کوي. نو تاسو ویلی شئ چې هلکه دې عمر ته دې وګوره او دې نخرو ته دې وګوره. نو داسې ویلی شئ have regard for your age. دې عمر ته خو دې وګوره، بیا نخرې کوه. شپېتو کال وي او بیا هم نخرې کې. نو تاسو ویلی شئ have regard for your age. دې عمر ته دې وګوره. یا وایي چې هلکه ما ته یو ګیلاس اوبه راکړه. نو pass me a glass of water. pass me a glass of water. تاسو دلته pass هم شی ویلی او داسې هم شی ویلی چې give me a glass of water. دواړه صحیح دي، دواړو یو شانې مطلب دی. یقین وکړه have faith. have faith. یقین وکړه. یا ورته داسې وي چې په ما یقین وکړه. نو have faith on me. have faith on me. په ما یقین وکړه.